حمزه بابا چې دی نو دا د پښتو ادب یو داسې شخصیت دی چې د په باره کې که موږ دا ووایو چې دا د زړو شاعرانو اخري شاعر دی او د وړمبو شاعرانو وړمبی شاعر دی، د نوو شاعرانو وړمبی شاعر دی، نو غلطه به نه، یعنې د زړو شاعرانو ورستی او د نوو شاعرانو وړمبی. قلندر صاحب دې ته پل وایي چې دا د زوړ او د جدید ادب ترمنځ د پل حیثیت لري. څنګه د پل حیثیت لري په دې باندې خبره کول دي بنیادي طور، او هغه دا ده چې د حمزه بابا پورې د پښتو غزل چې دی نو دا د قدامت هغه کم رنګ چې را روانو، کم چې روایتي رنګ و چې د عربۍ د تشبیب نه د فارسۍ غزل ته راغلی او د فارسۍ د غزل نه پښتو ته راغلی، او بیا هغه رنګ خور و، هغه تشبیهات، هغه ترکیبات، هغه استعارات، هغه ټول علامات کم چې د فارسۍ شاعرۍ و هغه د پښتو شاعرۍ ته هم راغلي و. خو حمزه بابا واحد انقلابي شخصیت دی چې هغه دغه ټول ترکیبونه بدل کړه. هغه پکې د پښتونولۍ هغه ټول اجزا ځای کړه، هغه پکې جرګه ځای کړه، هغه پکې اجره ځای کړه، هغه پکې ننواتې ځای کړه، هغه پکې د غزل رغاونه چې ده هغه سوچه پښتنه کړه، او دې ته انګریزان ټرند سیټینګ وایي. د یو نوی ټرند سیټ کو، او ټرند سیټر شاعران چې دي هغه چرې نه ورکېږي، نو هغه ژوندي پاتې کېږي. د حمزه بابا په شخصیت باندې ملګرو ډېرې ښې خبرې کړي دي، بیرته په هغې خبرې نه کوم، خو د حمزه بابا دننه خدای پاک یو داسې صلاحیت اچولی و هغه چې هر څه لیکلي دي نو هغه د ډېرې اعلی پایې دي. د هغې وجه دا ده چې په خپله خو یې د لسم پورې سبق ویلی او لسم هم نو پاس کړی، خو دومره ډېره مطالعه کړې وه چې په فلسفه، په تصوف او د هغې نه علاوه په بلحاشه نورو علمونو باندې ډېر عبور لرو، لاس یې پې بر و. د دې سره په نفسیاتو ډېر ښه لیکل کړي دي، په طنز و مزاح ډېر ښه لیکل کړي دي، د دې سره سره چې هغه کم روحاني لیکونه کړي دي، کم فلسفیانه لیکونه کړي دي، د هغې مثال نشته. او د دې نه تاسو اندازه ورکړئ چې حمزه بابا چې دی هغه د اول نه واله تر د پی ایچ ډي د پوسټ ډاکټریټ پورې په نصابونو کې شامل دی. نو چې کله داسې شاملي نو تاسو اندازه کوئ چې د هغه سره څه نشته. هغه غزل هم ډېر ښه لیکلی دی، هغه نظم هم ډېر ښه لیکلی دی، هغه رباعي او قطعات هم ډېر د اعلی معیار لیکلي دي، او هغه د نثر چې کوم مختلف ژانرې دي په هغې کې هم ډېرې کامیابې تجربې کړي دي. او آخري کتاب چې کوم چاپ دی نو په هغې کې د بابا هغه مضامین او هغه تکلونه دي چې هغه تاسو وګورئ تاسو به ورته بالکل حیران شئ چې دا د کم معیار دي. پای کې مزاحیه هم شته، طنزیه هم شته، پای کې فلسفیانه هم شته، پای کې معلوماتي هم شته. نو زه ګڼم چې حمزه بابا یو ګڼ اړخیز شخصیت و، یو همجهت چې ورته ویلی کېږي، داسې ګڼ اړخونه چې هغه ټول اړخونه د هغه د ستاینې دي او د مننې دي. تقریبا 6 شلې نه زیاتې ډرامې لیکلي دي ریډیو پاکستان له، او هغه ډرامې چې دي هغه د ډېر لوی معیار دي. د بابا یو ډرامه ژرندهګړی چې تاسو وګورئ د هغې کمال به تاسو وګورئ چې په هغې کې هغه میلر آف ډي که چا کتلی نو هغه ته هغې ته پته وي چې د هغې د لیول سیز دی چې د خپل ژرندهګړی هغه ځای ته رسولی دی چې هغه ټولې دنیا سره سمون خوري او د ټولې دنیا موضوع ده. د هغې نه علاوه بابا د خوشحال بابا باندې یو ډرامه لیکلې وه، هغه تاسو کتلې وې، هغه هم اوس چاپ شوې ده، هغه هم ډېره د اعلی معیار ده. په هغې کې چې کوم مکالمې دي، په هغې کې چې کومه منظرکشي ده، په هغې کې چې کومه ژبه ده، په هغې کې چې کوم اپروچ دی، د بهرام د کردار چې په کوم انداز باندې مرمت کړی دی، نو ډېر بابا ډېر ژوره مطالعه لرله. بابا د کلاسیکي ادب ژوره مطالعه کړې ده. په بابا کې د خوشحال او د رحمان او د کاظم خان شیدا او د حمید بابا او د علي خان بابا او تر دغه وخته پورې راغلي شاعران چې دي د هغې هغه بوی هم محسوسیږي، ځکه چې د هغې هغه رنګ هم د بابا په شاعرۍ کې ښکاري. خو بابا چې ځان له کومه لاره تراشلې ده نو هغه صرف د حمزه لاره ده، او هغه لاره چې ده هغې باندې د 20مې پیړۍ چې هر غزلګو شاعر دی نو هغه د حمزه د اثر نه ځان نشي بچ کولی. او که څوک دا ګڼي چې ما ته ځان بچ کړی دی نو هغه یې ګڼي، خو خلک یې نه ګڼي، ځکه چې حمزه صاحب غزل له پښتو ژبه ورکړې ده، داسې ژبه ورکړې ده، داسې اصطلاحات یې ورکړي دي چې هغه د غزل رغاونه ګرځېدلې ده او خلکو ته پته نه ده لګېدلې چې په څه طریقه دا غزل وجود موندی دی. خو بیا هم بابا ګیله کوي، وایي چې شاعر په بل هیواد کې وي د قام د سترګو کسي، شاعر په پښتونخوا کې لیونی او لا ملنګ دی. ښکاره ده چې راغونډ وي پتنګان په بله شمه، پښتون عجیبه سیز دی چې د مړې شمې پتنګ دی. بیا بل ځای کې په خپله فرمایي د خیبر له غرونو نور د شعور وخوت،
د خیبر له غرونو لمر د شعور وخوت چې خورې پلوشې په هندوستان دي. لوړګني د شاعرانو قدر نه کا، لوړګني د شاعرانو قدر نه کا، غورځولي لالونه په ډیران دي. او حمزه قدر په خپل کور کې د چا نه وي، حمزه قدر په خپل کور کې د چا نه وي. د عربو خلک کم دي چې اجان دي. خدا ګیله د بابا شاید چې په دور کې واه نور خو لوړګني د بابا سره ډېره غټه مینه کوي. زه چې بابا د آخري 15 کاله چې دي نو په دې دوران کې د بابا سره زما ډېر ملاقاتونه شوي دي. هم په پېښور کې که بابا او په ژمي کې بابا پېښور کې په اوړي کې به یا په کلي کې او یا به په بنیر کې په قادر نګر کې. نو د بابا د ملګرو سره هم ملاقاتونه شوي، ټولو سره ملاقاتونه شوي. موږ ډېر خوشبخته یو چې دغه دور هم لیدلی دی او د بابا سره ډېره ناسته پاسته شوې او ډېره خوږې خوږې خبرې مې ترې اورېدلې، ډېرې ښه خاطرې را سره د هغې پرتې دي. نو بابا چې و هغه یو ډېر انتهایي حده پورې ذهین او انتهایی حد پورې فقیر او منکسر المزاج انسان او دغه خاکساری او دغه عاجزي او دغه منکسر المزاجي د لوی سړي د ټول لوړمبۍ نښه ده. ما وختي ارزو کو چې اصطلاحات او ترکیبات او تشبیهات او علامات او اشارات او کنایات چې دي دا بابا پښتانه کړي دي. د هغې څه مثالونه درته در کومه چې څنګه یې پښتانه کړي دي. بابا چې دی هغه کردار او عمل او اخلاق چې دی هغه د پښتنو د ټولو نه اعلی ګڼي. او لاس دې زما لاس کې دی خو فکر دې بل خواته دی، لاس دې زما لاس کې دی خو فکر دې بل خواته دی. داسې ګړه بړه څوک کوي د پښتنو سره. او د قومي تصور امتیازات چې دي د حمزه بابا دا دي چې که موږ د پښتو شاعرۍ ټوله شاعري راواخلو ګورو نو په هغې کې موږ ته دا اندازه کېږي چې د قومیت بنیادونه چې دي په شاعرۍ کې، په سیاست کې د ټولو اول چې دي د قومیت بنیادونه ایښودي دي د ملک احمد نه را روانه شوې ده خبره. او په هغې کې خاص کر د ټولو نه ډېر چې شوخ پوخ دی نو ګجو خان دی، هغه پې لیکل هم کړي دي. او دا د 1550 او 1550 ترمنځ دغه اعمال شوي دي. خو چې کله موږ په ادب کې ګورو نو په ادب کې د سیاست علمبردار چې و نو په هغې کې د خوشحال بابا په ذهن کې دا خبره اول راغلې ده چې یاره قامیت او مقامیت چې دی دا د ټولو نه اولنی څیز دی، دا ستا پیژندګلي ده. د دغې په ذریعه تا په دنیا ځان منلی شي. نو خوشحال بابا چې دی د خوشحال بابا د قومیت تصور د خوشحال د ذات نه تاویږي. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم، ټیک ده. پس له بنده دی د اعظم د خوشحال له خاطر جزم، یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. خو د حمزه بابا د قومیت تصور د قوم نه تاویږي، د ټول قوم نه. هغه د قوم خبره کوي، خبره کوي چې د پښتون زوی او د پښتو نه خلاف، د پښتون زوی او د پښتو نه خلاف خاونده دا د څه نه څه پیدا شو. نو هغه د قوم نه تاویږي د حمزه بابا د پښتونولۍ تصور. نو د دې وجې نه زه ګڼم چې حمزه چې دی د قومیت هغه بنیاد چې کوم خوشحال جوړ کړی په هغه باندې حمزه بابا یوه ماڼۍ جوړه کړې ده. او هغه ماڼۍ دومره ښایسته ده او دومره د لرې نه ښکاري چې څوک هم د پښتون قومیت په هکله باندې معلومات غواړي نو هغه دې راشي حمزه له. او حمزه بیا قومیت او تصوف دواړه داسې اوږه په اوږه بوتلي دي چې دا په دنیا کې دوه مثالونه دي صرف د دوو صوفیانو. یو صوفي دی شاه عبداللطیف بټای، یو دی حمزه شینواري. په دې باندې ما یو شریک پیپر لیکلی دی. نو هغه دوی دواړه چې دي دوی په یو وخت صوفیان هم دي او په یو وخت قامخوښ هم دي. صوفي چې دی خو د ډینایل کوي که نه، خو د دې نه منکر دی، خو دوی صوفیان هم دي او قامخوښ هم دي. او حمزه بابا دا ثابتوي چې ته بهترین انسان جوړېده غواړې ته به پښتون کېږي، چې ته پښتون شوې نو ته بهترین انسان شوې، او چې ته بهترین انسان شوې نو ته مسلمان شوې.